د زابل ولایت مقام لپاره دوه پړیزه ودانۍ د کورنیو چارو وزارت د لومړي معاون او ملپلاوي د زابل والي او نورو مسولینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو رئیس مولوي عبدالرشید کاکا وایي دغه ودانۍ په دوه پوړه کې په پاخه او اساسي ډول جوړه ده او 13 اداري خونې او ټول ضروري ملحقات لري چې ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د کورنیو چارو وزارت له لوري ورکول شوی. هغه وایي چې اوس د کورنیو چارو وزارت له لوري په ټول هیواد کې 300 لوی او وړې پروژې د دوی له لوري تر کار لاندې دي. نن الحمدلله هغه حالت ختم شوی ده او الله پاک داسې حالت د امن راوستلی چې د هغې نه په استفادې باندې که اوس موږ وګورو تقریبا یوازې د وزارت داخلي د تعمیراتو د ریاست په چوکاټ کې تقریبا موږ په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې او په ټول تقریبا په ډېرو ولسوالیو کې موږ تقریبا 300 پروژې انکشافي او عادي پروژې دا موږ د کار لاندې لرو کار وکړو. نو الحمدلله د دې امن برکت ده. په یادو مراسمو کې د زابل والی ملا شیر محمد شریف وویل چې اوس په هیواد کې د آبادی کارونه خورا په چټکۍ سره روان دي او ډیر ژر به د یو آباد او په ځان بسیا افغانستان خاوندان سو. هغه وایي د ولایت مقام د معیاري ودانۍ نشټون د دوی کارونه تر یو برید له خنډ سره مخ کړي ول چې اوس یې دغه ستونزه حل سو او د ولس لپاره تر سره کېدونکو خدمات په د پخوا په پرتله نور هم چټک سي. د خلیفہ صاحب په نمائندګۍ د ټول مؤمنان دلته تشریف لري. الله تعالی نه ورته اجر غواړو. دا د دوی په همکاریو د موږ زابل ولایت مقام چې نه درلودل لله الحمد نن دی و مقام څښتن شو موږ تاسو دی ولایتي تعمیر څښتنان شو. یقینا موږ به کله جلسو ته څوک راغوښته کله به شروالي تالار ته تللو کله به امنیه قومندان صاحب موږ سره همکاري کوله د کېناستلو ځای موږ نه لرلو. خدا چې د دوی په هلو ځلو الله جل جلاله دا کارونه برابر کړه دوی ته خراغلاس وایو. قدمونه د خدای قبول کړي سایه د خدای قبول کړي چې د زابل ولایت په دې تعمیراتو کې موږ سره همکاري کړې ده. په دې مراسمو کې بیا د کورنیو چارو وزارت لومړي معاون مولوي محمد نبی عمري وایي چې په 13 کلن اشغال کې زابلي ولسونو خورا ستره قرباني ورکړې او موږ د دې قربانیو قدرداني کوو. هغه وایي موږ په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن یو خو بیا هم د مشرانو توجه زابل ته ځکه زیاته ده چې په تیر کې ورته د نورو برخو ترڅنګ د آبادی برخه کې هم هیڅ د پام وړ کار نه دی سوی. د 13 کلن انقلاب کې د دې قهرمان غیور خاور په اعتبار باندې تاریخ کومه گواهی ورکوي مجامله نه کوو دا له چا نه پټه نه ده. خو دومره به ووایو چې د موږ هم غوښتنه دا ده هم مو کوشش دا دی چې د افغانستان هر ولایت ته توجه وکړو. د ولایت مقام د ولس د مجاهدینو په غوښتنه باندې خلیفہ صاحب محترم ته بار و بار د غوښتنې رسیدلې دي خصوصا د تعمیراتو په باب کې. تاسو په خدای باور وکئ چې څومره توجه بل ولایت ته ده له هغې نه زیاته زابل ته وي کمه به نه وي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د سږ کال په جریان کې په مرکز کلات او ولسوالیو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې پلي شوې